دوستانو ډېره بخښه غواړم، فکر کوم د انټرنیټ یو څه دغه کوي. اول خو مې دوستانو څخه هیله ده چې په دغه وخت کې زنګ ونه وهي چې زموږ ارتباط قطع نه شي، هغه زموږ مجلس دوام پیدا کړي. نو ښه دی چې دغه ملګري دغه وویني ټوله، بیا که چا پوښتنې درلودلې په اخره کې کېدلی شي چې پوښتنه وکړي، سوال وکړي، او موږ د هغه پوښتنې سوال ته جواب ووایو. نو مشکل د انټرنیټو ملګرو دا دی چې انټرنیټ زموږ سره یاري وکړي، انټرنیټ کوم مشکل پیدا نه کړي او دا زموږ بحث دوام پیدا کړي او ادامه پیدا کړي. ملګرو ما د دغه ځای پرې وویله چې ما د عمل پخوا خلکو فکر کوي چې دا یو تصادفي عمل و، یا د داود خان دغه څخه راپېښ شو چې د خلقیانو غوښته ټوله مړه کړي یا رهبران په اصطلاح یا بندیان کړي. نو دا تصادفي عمل و، خو بلکل زه فکر کوم دا تصادفي عمل نه و، دا یو پلان شوی کار و. ملګرو یو که تاسو دغه یو کتاب وګورئ، د داود خان د KGP په لومه کې یو ډېر ښه شیرین کتاب هم دی، د هغه څخه مې څه مفهوم ترلاسه کولی شي. او بل زه خپله د دغه شیانو ژوندی هغه شاهد یم، ما مورد کې غواړم چې څه درته ووایم. ملګرو د دغه ثور د اوومې د کودتا مخکې زما یو ملګری و، نوم بیا نه اخلم، نوم یې ښه نه دی، چې هغه د خلق ګوند د یو ډېر مهمو غړو څخه و. زه په دغه وخت کې عسکر یم، د کابل په کرغه کې دی د چیف محصل و، د شپږم صنف محصل و د چیف. نو بیا چې کله د جمعې شپه چې به راووتلو، بیا به نو یو ځای سینما ته تللو، د سینما شوق هغه وخت ډېر و. نو بیریکوټ سینما ته تللي وو، په سینما کې دی ما ته کیسه کوي، وایي نن پرون وایي د خلقیانو او پرچمیانو یو اتحاد مابین څه شو، بېرته د دوی پخوا د خلق پرچم ډلې چې انشاب کړی و، جلا شوي وه، بېرته سره یو ځای شولې. نو دا چې د شوروي د سفارت یا د بل چا په وساطت دوی سره یو ځای شوي دي، هغه د لمر سپینه خبره ده، پر هغه نه څوک انکار کولی شي، نه موږ په هغه کې څه ویلی شو. کله چې دوی سره یو ځای کېږي، د دې دپاره پلان جوړېږي چې باید په افغانستان کې د داود خان پر ضد باندې یو کودتا وشي، یا داود خان راوپرځي او قدرت دغه وخت د افغانستان د خلق دیموکراتیک حزب ته انتقال کړي. تقریبا د دغه کودتا څخه 9 ورځې مخکې میر اکبر خیبر چې د خلکو پرچم د ګوند مهم غړی و، دا په خپل کور کې د نامعلومو خلکو د خوا څخه وشل کېږي. ما درته وویل چې اول خو اېتلاف و اتحاد د دوی ور وکړئ، دی یې سره یو ځای کړله. دوم یې بیا عمل چې پس تقریبا 3 میاشتې شاوخوا، دقیق به نه شم ویلی چې څو ورځې به وي، شاوخوا تقریبا 3 میاشتې وروسته میر اکبر خیبر په شهادت رسېږي. کله چې میر اکبر خیبر په شهادت رسېږي، د اجره باندې د خلقیانو مشران او د پرچمیانو مشران ډېرې غټې غټې خبرې کوي، او حتی داود خان ته اخطارونه ورکوي. داود خان تاسو ته معلوم وي، داود خان یو ډېر مترقي انسان و، خو ډېر توند و. دا توند انسان هم کله کله در ګټه یا تاوان ډېر وي. نو بیا چې داود خان خبرېږي چې دوی داسې خبرې کړي دي، د دوی په 9 هفته کې دغه وخت فکر کوم چهارشنبه وه، چې د میر اکبر خیبر فاتحه وه، جنازه وه، او د جمعې په شپه شاید د شمشره مسجد کې د میر اکبر خیبر فاتحه وه. په دې فاتحه کې موږ د جمعې شپه وه د دغه څخه راوتلي وو، چې موږ دغه د کندهار د خلکو عسکرو چې به وه، د جمعې شپه به موږ د تیمورشاهي سینما لاندې یو رستوران و، په دغه رستوران کې ټول سره پیدا کول، د لیک کښېنستلو او بانډار موندلي وو. د جمعې ورځ د جمعې شپه مو دلته وه. بیا به نو د هغه ځای تللو، چکر ته، میلې ته، سینما ته، هر پروګرام چې به و د دغه ځای به د کندهار خلک ټول تقریبا د دې سره کښېنستلو. نو موږ چې کله راتللو، د شاید د شمشره مسجد څخه بیا تر پولې باغ عمومي پورې د فاتحې د پذیرایي دپاره یا د استقبال دپاره نر ښځې صفونه لینونه ولاړ وو، حتی تر پولې باغ عمومي پورې. یو دغه د دوکانو مخته دغه 2 متره یا 3 متره لار د خلکو د پیاده رو دپاره ایله وه، چې هغه به تلله فاتحې ته. د میر اکبر خیبر فاتحه یعنې په ډېر شاندارو مراسمو خلقیانو ولمانځله. او دغه ملاتړ چې دوی په هغه وخت کې درلودلی، یا د کابل په ښار کې خلکو داسې فکر هم نه کوئ چې دون انسانان په فاتحه کې، یعنې بیخي تر حساب تېر و. تاسو خپله فکر وکړئ، دغه تقریبا 4 څونې لار ده، دا ټوله در دغه ځای پورې لکه د مکتب صنفونه چې ولاړ وو. که درته ووایم چې 10,000 نفر به د استقبال ته ولاړ هم ولاړ وو. دا چې په فاتحه کې بیا 4 څونې ګډون کړی دی، هغه بیا بله خواته ده. نو دا فاتحه چې کله واخیستل شوله، داود خان تر هغه لا هم بیا دغه شو چې دا خلک
دا جدونی ملاتړ هم لري. نو بیا د شنبې د ورځې څخه د دوی په نیولو شروع وکړه. او د خلکیانو دغه 18-15 مشران چې دغه د رهبري شورا غړي وو، د ببرک کارمل، محمد ترکی، ساجد محمد زیر، د دغه په شمول دا 10 دستګیر پنجشیرۍ دا ونیوله، ټوله یې بندیان کړله. دوی چې کله بندیان کړل، نو بیا په چهارشنبې داود خان دا یوه اشتباه مه کړه چې دا اردو یې سیاسي کوي، یعنې دا اردو چې سیاسي سو د داود خان په وخت کې سو. بیا نو د خلکیانو په وخت کې مطلق خلکي اردو ځینې جوړ سو. داود خان پیرکو ته حال راواستوي، زه خپله په کرغه کې وم، په کرغه کې کنټرول د تخنیک وم، د دروازې کله چې په موټران د پیرکې څخه وتله، ما به لیکله چې چیرې ځي، په کم کار پسې ځي، د چا په کومنده دی، څو کیلومتره یې رفتار کړی دی، بیرته چې رالی بیا څو کیلومتره سو، د دې خوا چې 2 کیلومتره مې قیدوي، حتی د موټر اشارې مې هم کتلې، ټایرونه مې هم کتل چې ټول شیان منظم وي. بیا به مې اجازه ورکول چې د پیرکې څخه خارج شي. ستونزه یې عسکر هم د نیمې شعبه دغه د کرغې پیرکې په دا کشنکه دروازه کې وه، کنټرول د تخنیک وم. د دې په دغه وخت کې د اخري 6 میاشتې مې د دې تېرې کړې د عسکري د انقلاب یا کودتا په ورځ هم په دغه ځای کې وم، د دې نږدې وم. نو بیا زموږ د کنډک څخه ځینې خلک و چې هغه د رباب و طبله و باجه و دغه درلودله، هغه راغله، ما روغبړ سره وکړې، بل چېرې ځئ، څه شي کوئ؟ یې ویل زه هارمونیا راوړم، بل ویل زه باجه راوړم، بل ویل زه طبله راوړم، سبا یو مارش دی. نو زه په مارش هم نه یم خبر چې په څه مناسبت دی، د څه په خاطر دی. بیا دوی ویل چې څه ملي خاینین نیول سوي دي، نو دغه مارش پر کوي، بیا داود خان اداموي. داسې یوه اوازه وه. هغه ولاړه، دا زموږ خلک ټوله ولاړه، چهارشنبه وه، شپه یې کور وکړه. د یوه شپه هم دوی ته ډېر غنیمت و چې تلل به ډېر خوشحاله وه دا خلک. نو بیا چې دا خوا راله، د جمعې شپه ده، په دغه ورځ د ثور 9 ده، د جمعې شپه ده، چې دا کنسرت ډېر پراخ کنسرت و، غټ کنسرت و. نو بیا په تعلیم میدان کې جوړ کړي، تعلیم میدان کې علیحده سټیج ورته جوړ کړي. پر سټیج باندې بس بیا د هارمونیا و باجه و ملي اتڼونه و د شان ټولو سره کېدله. زه خپله د پیرکې په دروازه کې کنټرول تخنیک وم، ما اجازه نه درلوده چې ولاړ سم کنسرت ووینم. نو د دې ومه د پیرکې په دروازه کې داسې 1 ساعت 2 ساعته بعد د کندهار 2 نفره وه، یو نجیب نومېدی، نجیب پلار پرزپروشي په د کابل دروازه کې پرزپروشي کوله، ژېړه کرکولي یې په سر کوله، ډېر یو داسې مامره سړی و، د دغه زوی و نجیب، د خلکیانو ډېر غټ خلکي و، د کندهار د خلکیانو څخه و. یو د بشیر اخګر په نامه یو بل څوک رالی، دوی دواړه سره ملګري وو. نو زما د عسکري شناخته ولته سړی مسې سره درلوده، دوی په د پیرکه کې عسکر وه لکه زه. نو بیا مې روغبړ سره وکړې، هغه ته مې وویل مل تاسې ولې راغلاست، داسې ښه مارش دی غزلي دي، زه خو تللی نه شم، تاسې باید تللي وای. نو بیا ده راته وویله، نجیب راته وویل فیض محمد جانه دا مارش نه دی، دا زموږ د مرګ دپاره یو خوشحالي ده چې زموږ مرګ. خدای دې خیر کړي نجیب جانه، څنګه مرګ دی؟ زه په دې موضوع نه وم خبر چې دا څه کیسه ده یا څه کېږي. باره یې وویل چې دغه میر اکبر خیبر چې مړ سو، بیا پر هغه جنازه باندې د خلکو داسې خبرې وکړې، نو هغه بیا د دولت نیولي دي، غواړي چې دا نن دا مارشونه په ټول نظامي ساحو کې هم کېږي، حتی په ملکي وزارتونو کې هم وسول. دا یوه هفته دا مارشونه وه د دوی د نیولو په خاطر. نو غواړي چې بیا دا اعدام کړي. نو دا زموږ رهبران دي. نو بیا مې ورته وویل چې دا ښه مې د سر خلاصولو چون دغونې خو زه په خبر وم، د خلکیانو یو زما پېژندی، شناخته مو پکښې کې وه. بیا مې د ده څخه د ښه څه په اول دپاره وپوښتله چې دا څوک دي، څنګه خلک دي. خو ده ټوله توضیح راکړله چې دا هغه خلک دي چې زموږ ستاسې د کندهار سلیم محمد زیری هم د دغه ګوند یو برچسته غړي دي. دا خلک د غریبانو مددګاره دي، غواړي چې کور ډوډۍ کالي خلکو ته ورکړي. خو چون دوی ته اوس د هغه په خاطر چې د دوی خپله وطن دوستي یا خلق دوستي د دوی دپاره د غصب نو غواړي داود خان اعداموي. نو بیا مې د ده په خبرو سر خلاص کړي، چای راویښه، د چای ډېره پابده وه، چای مې ورویښولې، د چای وخوړلې. زه خپله نه سوای تللی هغه دغه ته دا مجلس ته. دا کنسرت شروع ورونو، د کنسرت په شروع کې زموږ پیرکه خبره نه ده، د سهار وختي څخه د 4مې قوه پلچرخي کې چې وه، دغه قوه زیردار وه، د هغې خوا څخه حمله شوې وه پر ښار باندې. نو په دغه وخت کې مهم تر ټولو ارګ او راډیو افغانستان و، چې راډیو افغانستان هر چا نیولی وای، اعلان یې کړی وای، نو هغه بیا ډېر مؤثر تمامېدی. نو دوی کوښښ وکړي چې ارګ ونیسي یا راډیو افغانستان ونیسي. ترکیې ته خبر راغلی چې وزارت لمبریک ونیسي، او ټانک کنډک ته چې موږ درلودی، ټانک و کشف و،
مخابره او اته کنډک ترمیم چې د موټرانو دغه ترمیم کوي ټول تامراله چې ګرځي زارت نمبر 1 ونیسي نو ټول دغه د لپاره آماده سي په دغه وخت کې فرقې ټوله نوې درېشي واغوستلې او سلاوي ټولو ته ورکړلې د ټولو څخه سلاوي موجود وي ګرده مسلح کړله وزارت لمبریا کې ونیولې چې د یوه ګټس بلام خلاص نه وي یعنې یوه تقمه به خلاص نه وي چې د یوه غږ به ټوله باید آماده سي په دغه موږ په فرقه کې 2 پیاده غونډونه درلودله نور مو د قرارګاه کتاب 12 کتاب ته مستقل لکه د پټانګ د پیاوه او د کشف کنډک ټانګ د 12 مستقل کتاب ته په فرقه کې او توپچي غونډ مو درلودې د غونډې پنځ په نامه توپچي غونډو یو غونډه په دغه وخت کې زموږ په سرکانو کې ولته نو یو غونډ پیاده د سعودو په نامه په بلایسار و د کابل یعنې هغه حالت و د بلایسار د بلایسار د غونډ قمندان چنایدر رسولي ته ډېر نږدې مو دغه ډېر د نږدې دغه څخه ډېر امتیازات یې ورکول ډېر کارمان قمندان هم درلودی د بلایسار پیاده غونډ بلایسار کې 2-3 کتې وې خو دا یو غونډه پیاده و موږ په دغه وخت کې چې دا موږ وزارت نمبر 1 نیسو د قمندان د فرقې مو د سجکسیا په نامه یو تورن جنرال و هغه نو په دغه وخت کې په فرقه کې تللی و مزار تللی و اخنو په مزار تللی خبر نه دی چې په فرقه کې داسې کېږي خو بالاخره چې د مزار د خوا راتلی فرقو ته خیرخانه سجکسیا خلکیانو ونیوی بیا نو ترونه معلوم نه دی چې مړ څوک څنګه څوک فرقې ته نه راغلی موږ خبر نه په دغه وخت کې زموږ اطاعت امر وسو کنډک ټانګ د فرقې څخه حرکت وکړي زموږ هغه ټانګونه چې و د اتمې فرقې دا ډېر زاړه ټانګونه وه تقریبا دوی د چینکۍ نوم پرېښي چې حتی د دویمې جهاني جګړې در مخه لا هم دوی ایکسپایر وه ډېر درانه وه وزن یې دوه 9 لک د اوسني ټانګو 3 واره ډېر جګ هم او ډېر اسانه چپه کېدل نو د اتمې ټانګانو ته مو امر وسو د ټانګ قمندان د کنډک ټانګ قمندان علاوالدین خان نومېده دا د غزني و اندړ و دا هم د انقلابي ملګری و فرقه نه ده په خبره یعنې د هغو سره یو دا د فرقې الات یا وزارت دفاع په دې خبر نه لري خو هغه هم حرکت وکړي ولاړې د فرقې څخه ووتله د کشف کتاب هم ووتله د کشف کتاب داسې یو ګړی بعد زه په دروازه کنټرول تخنیک یم په ټولو شیانو په دغه خاطر خبرېږم تقریبا داسې یو 2 ساعته بعد د کشف کتې موټران بیرته رااله نو بیا ما پوښتنه ځینې وکړه چې مال ولې داسې ژر رااله څه کیسه شوه هغه وویل چې زموږ قمندان د قرغې په پامیجانو کې تاسو هغه وویل چې د نور بالا نظم موږ چې ولاړو ول د کوی مرکز سره د کتې کشف عسکرو راته ویل موږ چې کله کوی مرکز شفاخانې مخته ورسېدلو یو موټر رالی تور موټر رالی ټول د تور ټکرانو پوښلی و جپ چې د رالي باره موږ درېش کړلو ویې درول بیا ول که تاسې غواړئ چې خپل عزت او خپل دغه غواړئ بیرته چې دغې کتې سره غلي یاست هغه کتې ته ولاړ سئ نور مو نو بله دلته خیر نه وي چې راوتلي یاست نو بیا هغه وچول قمندان صاحب امر وکړي موږ بیرته شاګرد وکړي رالو کتې ته د توپچي غونډ ته امر وسو چې ته ولاړ سه د راډیو افغانستان دفاع وکړه توپچي غونډ قمندان علي محمد خان نومېدی دا بیا د حیدر رسولي د وزیر دفاع باجه هم دا هم ډېر با اعتماده سړی و علي محمد خان چې کله حرکت وکړي د فرقې څخه د کرتۍ مامورین پر چوک چې دا یوه لار لوري کوټۍ سنګي ته ځي یوه بیغ بالا ته ځي یوه دغه دې خواته د کرغې خواته راځي پر دغه چوک باندې د توپچي د کنډک ټانګونه در دغه ځای پرې ولاړه ده عسکرو کیسه کوله ده چې ورسره وه موږ چې کله دې ځای ته ورسېدلو د کوایچار ټانګونه پر بیغ بالا ولاړ اسلم وطنجار ول د اخوا پیاده رالی دا زموږ قمندان علاوالدین خان چې یو غونډه ما درته چې په اسمار کې و موږ افتا د 2 غونډ دلته لا موجود نه و که شسته نه و د 2 غونډو کې یو غونډ هلته و یو به کله یو کال 2 کاله به یو تلي یو کال 2 کاله به بل تلي بیا به سره تبدیلېدل نو ملګرو دا انټرنېټ څه دغه کوي خیر نو د کرغې فرقه تر ټولو مهمه وه دوی ته هم د کرغې فرقې محوه کېدل یا د هغه مخه نیول ډېره مهمه وه نو بیا اول دغه ته وویله چې ته د خپل د فرقې مخه ونیسه نو هغه خپل د فرقې د مخ ته دغه سو د ټانګانو خولې یې بېرته پر موږ راواړولې یعنې پر ځای د دې چې د ریاست جمهوري و ارګ د دې ځای څخه دفاع وکړي دلته یې پر موږ راواړولې په دغه وخت کې دا د توپچي غونډ چې ورووتی
پر دغه کارته مامورین پر چوک باندې دغه دریش کوي برای د علاوالدین خان په غاړه کې د کلاشینکوف و بله دی توپنچه پر ونیول د علاوالدین خان خپله پر ونیول د ده څخه توپک وکښې دی دغه د ترافیک غرفه ده پر دا چوک په دغه کې بندي کوي او هغه د توپو خولې هم پر موږ راواړولې او توپچیان هم د دې د ځان سره ودرول زموږ یو نفر د رضاق خان په نامه چې هم د دغه پنځم غونډ مربوط و دغه یو خپل دغه موټر د راډیو افغانستان ورسوي چې په راډیو افغانستان کې دغه رضاق خان هم هلته په شهادت ورسېدی د دوو نفرو سره د راډیو افغانستان مخ ته نو نور موږ هېڅ نه کومک نه دی ورکړی نو په دغه وخت چې زموږ لار بنده شوله بیا دا زموږ پیاده غونډ ته امر وشو چې تاسې دورې د کمپنۍ د لارې کوښښ وکړئ چې ولاړ شئ کابل ارګ ته یا راډیو افغانستان ته ځان ورسوي چې دغه ځایونه تاسې د دغه څخه خلاص کړي تاسو ته معلومېږي ملګرو د پیاده غونډ چې د کمپنۍ د لارې بیا ځي ښار ته بیا ځي راډیو افغانستان ته یعنې په هفته هم نشي رسېدلی خیر خو هغه بیچارهګانو خپل کوښښ وکړي دا ټول چې دوی کوښښ کړی و د لمازدیګره پورې دوی در کمپنۍ نه وه تېر سوي یعنې په دغه وخت کې ډېر یخ هم و د ثور اومه تاسو ته معلومېږي ډېر لندبل هم و کال ډېر بارانساله هم و عسکر بیا ډېر مریضان هم شول په دغه وخت کې خو موږ هېڅ نه کومک په دغه کې دغه اتمې فرقې نه ورسوي د کابل د جلال آباد څخه د یونس خان په نامه چې هغه د یولسمې فرقې قمندان و هغه حرکت راوکړي دغه ټانګانو سره چې دا ما درته وویل دغسې ټانګان هغه د هم لکه زموږ د په عین شکل ټانګان وشي هغه درې څلورو پنځه ولسې پر مایفر کې چپه شوله ځینې څنګه شوله ځینې څنګه شو خو هغه هم کومک نه ورسېدی خو بالاخره یونس خان هم په هغه مایفر کې په شهادت ورسوي هغه ټانګان مانګان یې بېرته ماته ګروپ ولاړل خپلو کتابو ته کومک یعنې د کابل مرکزي دولت چې کومک نه ورسوي یوازې په رشخورو کې د هاشم خان په نامه یو سامان صاحب و چې دا د کندهار و ما خپله نه پېژندی نوم یې اورېدلی و نو دغه هاشم خان یو عسکر کیسه کوله د هاشم خان په دغه شپه تر سهاره پورې تر کاتریسۍ پورې راغلی جنګ یې وکړي خو بالاخره په دغه شپه یې دیم په شهادت ورسوي کله چې د یې شهید کړي بیا نو د رشخورو کتاب ماته شوله په اصطلاح هغه د دوی دغه چې و هغه رشخورو کرغه و دا ټول ځینې خنثی شول بالاحصار په دغه وخت کې بالاحصار چون تاسو ته معلوم دی چې هغه ارګ ته ډېر نږدې دی د هغه ځای څخه دغه د دېرشم غونډ ارګ به ساتو هغه چې کله دا د پښتونستان میدان ته رارسېږي ملګرو ټولو لیدلی دی پښتونستان میدان باندې د انقلابیونو پر راځي دوی ګرد راشي د دې درېي دغه نیسي هغه د قمندان د دېرشم غونډ بندي کوي دا نور عسکر ټول د خیبر په نامه یې هوټل دی د دې په دغه ځای کې دی په دا میداني باندې دروازه ده نو بیا دغه عسکر وویله چې موږ ټول دا ته مرش کړو چې دغه کړو خلیصله یې کړو اول د ول موږ ټول لاسونه پورته کړل موږ کله لاسونه پورته ونیول بیا ول دا یو عسکر لاس لږ کې کښته ول دا بغل ته د جیپ رالی پر دې مټه باندې ووه هغه لاس یې غوټ ور مات کړي په دا مټه چې د کنداغ باندې ووه چې لاس شول نه دی پورته کړی او بیا ټول چې سلای د دې پر دغه ډمبر په د میداني کښېږدي تاسې مرش دغه ته بوته خیبر هوټل ته ټول سلای پر هغه ځای خلیصه وروته بیا خو نو سم څه اوس خو داسې بیخي ډېر چې تاسو ته معلومېږي نو یوازې ارګ درلوده ارګ جنګ وکړي درې څلور ټانګه یې د جمهوري ریاست یا د ارګ مخ ته د دې په دغه سړک باندې وویشتله چې هغه د ډېره وخت پراته وو ملګرو ټولو لیدلي دي او خو بالاخره په دغه وخت کې صفجان خان هم دا فکر کوي چې یعنې کامیابه کېدی نه شم ګرچې کامیابه کېدی که د صفجان خان مقاومت کړی وای د ارګ صفجان خان کولی شوی چې لس شوه ورځې په د ارګ کې یوازې مقاومت په دغه عسکرو وکړي هر شی یې درلوده ټول شیان یې درلوده د غذایي موادو څخه ماسې وه تر مهماتو تر هر شي پورې وو خو بالاخره هغه د په اصطلاح هغه د انقلابي شورا سره په تماس کې شوی و هغه چې کله تسلیم شو بیا نو د انقلابیونو ارګ ته ورننه کړله دغه یې ورکړه خپله په راډیو کې زما وروسته پورې د صفجان خان خبرې په یاد نری اواز یې و ویې ویل چې زه انقلابي شورا ته تسلیم شولم نور هغه د داود خان د یحیی خان د کورنۍ بچي ختم شوله زه دا یم تسلیم یم اول اعلامیې خو دغه خپرولې وطنجار خپرولې په راډیو افغانستان کې تقریبا پر 7 بجې ماښام کله چې دا پر 7 بجې د اعلامیې خپره شوله بیا نو ټول د دغه یوې اعلامیې په خاطر بالا سلای په مځکه کښېښولې
ټول هغه د جنګ څخه خلاص واخیست، یعنې د یوه اعلامیه په رادیو افغانستان کې خپره شول. نو صفجان خان چې بیا تسلیم شو هغه او خو د نغمې خپرې وې، بیا به نو د یوه اعلامیه خپرول چې انقلابي شورا په نامه یې شیخ خپروله. په دغه وخت کې د صفجان خان هم خپله خبرې وکړلې، هغه وویله چې زه نور تسلیم یم، نور زموږ هغه د شاهي رژیم پاتې شوني چې داود خان هغه هم د منځه ولاړی، موږ نور دلته مقاومت هېڅ شی نیسو. نو خو بالاخره د خلقیانو په دغه وخت کې هغه د دوی کودتا یا د دوی په اصطلاح انقلاب کامیاب شو. داود خان اخري باچا یې مړ کړي په هر کې. په د ورځې خو جنګ چارګو سره وکړي، نو بیا چې د مازدیګر خوا شوله، مازدیګر کې په دغه وخت کې تیارې هم رالې. موږ د کرغې څخه د تیارې لیدلې چې دا به پر د هر ګورغوټا شولې، بمونه به یې پر غور څوله. بمونه هم ډېر کوچني بمونه وو، هغه دغه بمونه نه وو چې د دونې کور خراب یې بمونه دي، ډېر کوچني وو، صرف وامې پر تېر کړي. او ته د جوړ تیارې د غرارې دغه وخت چا نه و لیدلی، چا نه و اورېدلی، خلک به یعنې ډېر بې ځایه کړل. او شپه چېرې شول، دا شپه ډېر په دغه چېرې شول، د کرغې زموږ د کرغې په فرقه کې چا ډوډۍ نه ده خوړلې، اشپزخانه هغسې پخه ټول شیان پاتې دي. شپه تېره شوله، ټوله کیته دغسې کیته منتظره ده. موږ د شپې خبر نه یو، د شپې په خپلو کاغوشو کې بیده یو. سایمن صبان هم کورو ته نه ولاړل، ټوله د دې په فرقه کې پاتې شول. زما ورور هم په دغه وخت کې راسره سایمن صاحب و، د دې په فرقه کې، په دغه فرقه کې هغه په دغه غونډې پنج کې به د توپچي غونډې کې، چې هغه د انجینر و، د موټر د تخنیک انجینر و، نو هغه هم د دې و، په دغه شپه پاتې. بیا چې موږ کله ولاړو کاغوشو ته، په کاغوشو کې یو، د شپې د کوایچار خلک راغلي دي فرقې ته، فرقه یې نیولې ده، موږ په خبر نه یو. سهار وخت چې موږ په د کاغوشو کې بیده یو، بیا راځي بالا مو مرش مرش کې څونه هغه موږ درې شکرده وو ټوله، حتی ګیټس هم نه و خلاص، بوټونه هم نه و خلاص. نو بیا موږ ته امر کوي چې مرش مرش در وځئ. نو هلته پر یو میدان باندې موږ کښېنولي وو، زنګونچیش پر بل میدان باندې د سایمن صبان کښېنولي وو. نو کله چې موږ ناست وو، بیا مې وکتل چې دغه یوه ډله سایمن صبان را روان وه، زما ورور هم و چې هغه هم رارې کړي وه، لاسونه یې پورته نیولي وه، په دغه میداني کې کښېنوله، موږ دلته کښېنولو. داسې نیم ساعت بعد بیا د سایمن صبان بوتله په دغه فرقه کې یو ډېر غټ مسجد و چې دغه زموږ قومندان شاهنواز خان نومېدی وزیر و، دې جوړ کړی و. دې بوتله هغه دغه ته مسجد ته موږ یې په دغه میداني پرېښودو. چې موږ په دغه میداني ناست وو، په دغه وخت کې د مطب کلا څخه، د مطب کلا بیا په کوټې سنګي کې یو کیته ده، د دې عربي لیسه کې مطب کلا کې دلته دوې درې کیتې وې، د پراشوټ کیتې وې، توپچي کیته وه. د دغه مطب کلا څخه پر موږ باندې د اوبه ستوپ ډېر بد پیرونه کېدل پر کرغه باندې، تقریبا 3-4 پیره وسوله. هغه به د دې بس زموږ پر فرقې پر برابر به راله، په هوا به وچاودل، دغه پرزې مرزې به یې پر دغه فرقې کاغوشونه ټول موږ د کیتو تعمیران چې وه دا ټوله چادري وه. نو پر دغه بیا د شرنګۍ مو دغه ډېر وامونه پر دغه خلکو تېر کړه، په د عسکرو باندې، چې نو عسکر هم ګرد تسلیم دي، پر یو میدان هم ناست چې خدای نخواسته یوه ګولۍ راغلې وای، د عسکر بیا ټول په شهادت رسولي وای. خو په دغه وخت کې په فرقه کې 2 نفره عسکر په شهادت ورسېدله. یو د دغه انضباطانو و، حبیب الله نومېدی، ازبک و. یو دغه حبیب الله چې زما سره به هلته په دروازه کې و، د انضباط و، زه د کنټرول تخنیک وم، هغه به هلته دوی دا 2 نفره په شهادت ورسېدله. نور په فرقه کې چاته تاوان نه دی رسېدلی. په دغه وخت تیارې هم رالې، یو 2 بمه یې راوغورځول. بیا چې کله موږ هغه غارونه ولید، هغه فقط دونې غارونه ولکه یو نغرۍ چې کاږې، یعنې ګرنیټ یې راغورځولی و. ما چې فکر ورته وکړي دا ګرنیټ دستي بم یې راغورځولی و. یو 2-3 دغسې دغه وسوله چې خلک یې سره وارخطا کړل. ګرچې موږ تسلیم وو، موږ جنګ نه دی کړی، یعنې دلته مقاومت هم نه و د شي د دوی په مقابل کې، خو هغه فکر کوي چې دلته به مقاومت یې، ولې په دغه وخت کې د کوایچار عسکر فرقې ته داخلېدل، نو هغه د فرقې د مخه ځکه مخه ورته ویشتله. د تقریبا 1 ساعت برا بیا د سایمن صاحب راغلی، برا یې وویل چې هر څوک د شاهي خاندان په مورد کې څه شیان لري، هغه دې خپل دغه ووایي. نو موږ په دغه وخت کې چا راډیو درلوده، د راډیو د 2 موجه راډیوګانې کې شیانې موږ درلودلې، د عسکرو ټولو درلودې، ما خپل هم درلوده، د راډیو مو ټول تل اورېدل هلته، بالخصوص فارسي BBC دا مو نه پرېښول. نو بیا ما راډیوګانې په کښنه کښنه کې درختې ولاړې، په دغه وځړولې، د انقلابي ترانې مو اورېدلې. بیا به د انقلابي ترانو په مابینځ کې یو شعار ورکوي، د انقلابي شورا یو اعلامیه، خو دوی به خپل دغه کول. په دغه وخت کې دا زموږ د کنډک ټانک قومندان علاوالدین خان چې ما وویله چې دا د انقلابینو سره ملګری و،
دا رالی داخل سو نو بیا موږ ته ولاړ سلو سلام یې واچوي روغبړ یې وکړي ټولو چې سړی مسې وویل موږ ژوند درته ووایه نو بیا راته ویل چې زه ډېره بخښه غواړم اول خو د نن وروسته د دې فرقې قمندان زه یم دلته بل بصلاحیته څوک نشته واک زما سره دی زه د انقلابي شورا د خوا څخه د دغه فرقې قمندان ټاکل شوی یم او ستاسو څخه ډېره بخښه غواړم دغه مطلب کلا څخه چې د تاسې باندې د توپ پیرونه وسول هغه خبر نه و هغوی فکر کوي چې فرقه تر اوسه یاغي ده او نو په دا خاطر باندې پر تاسې باندې دغه وسوله دا پیرونه وسوله نو دا چې دلته ارامي ده هېڅ نه دي سوي ټول پر ځای دي نو بیا موږ بخښنه غواړو ستاسې څخه نور به انشاءالله شی نه کوي نو بیا موږ ته وویل چې تاسې امر وکړئ چې تاسې بس ولاړ شئ خپلو کاغوشو ته وږي به یاست شپې ډوډۍ چا نه وه خوړلې ولاړ شئ کروانه راوړئ په اشپزخانه کې ډوډۍ تیاره پرته پخه ده کروانه مو راوړئ ډوډۍ مو وخورئ د ډلهییزو حرکاتو څخه ځان وژغورئ یعنې داسې یو څه توصیه راته وکړه نو بالاخره په دغه وخت کې موږ هغسې لکه ده چې ویل ولاړو کاغوشو ته بله مو خپله کروانه مو روانه راوړو نو کیسر ارام سولو دغه ټکان و دغه وام و دا دغه څخه هم د عسکر ټولو ووتله یو واوته خو ډېر داسې و چې بیخي په ډېر خواږه خوب ویده و یعنې هېڅ کار نه و د یو واوته موږ شی نه درلود یعنې په دا یو واوته کې نه هغه پخوا چې موږ راوتلو تعلیم میدان ته به تلو تعلیم وکړو وظیفه ټولو عسکرو درلود یعنې بېکاره عسکر هلته نه و په فرقه کې حتما یو وظیفه موږ درلود د یو واوته مو ښه خوبونه وکړه شی نه و خو بعد له اوته نه بیا هغه و چې دغه خبره ده چې ترپانې وروسته شروع شوه بیا نو زموږ څخه د جمعې د شپې رخصتي لا هم پاتې شوله یعنې د جمعې په شپه هم بیا بازار ته نه پرېښولو پخوا به موږ د جمعې شپه تللو شپه به مو په ښار کې کول د جمعې پر ورځ مازدیګر بېرته راتللو هغه هم لاړه ده بیا شرایط یو څه راته سخت شوله د عسکرو دپاره نو په دغه وخت کې زموږ په فرقه کې چې څو نفره خلقیان موږ درلودله دا پخواني خلقیانو چې هغه د خلق د کاتیک غونډه اصلي غړي وه نو دا بیا یو پر د کتاتو باندې وویشله ټوله یې بس د کتاتو ته ورکړله د سیاسي امیر په حیث یې ورکړه ګرچې دوی عسکر و د سیاسي امیر په حیث یې ورکړه نو بیا به هغه په فرقه کې یو ساعت موږ عسکرو ته سیاسي درس وایه یو ساعت بیا سایه منصبانو ته وایه موږ خپله هم پر یوه بجه بیا غرمه زنګونچیش کړلو بیا به د سیاسي درس راته وایه د خلق دیز په باره کې معلومات راکول د انقلاب په باره کې بیا څه ویل چې دا داسې انقلاب دی داسې د غریبانو ملاتړی دی هر څه چې په هغه د دې کې و د دغه ځای الهام اخیستی دی بیا د لینن تعریف هم ډېر کوي دغه بلشویکانو دغه بیا هم تعریف دغه کوي چې هغه هم داسې د تزار په مقابل کې دغه سره وپارېدل هغه د څو سوو کالو د تزاري حکومت چې نسکور په دا باره کې ډېرې خبرې هر ورځ یې راته کوي دا شان دوام درلوده زموږ دغه مشر چې و دا بارداد نومېدی بارداد بیا اصلي د سران کلا و په قوم الکوزی و بیا ما داسې پوښتنه وکړه بارداد نو زما سره ډېر مینه او محبت هم کوي د وطندارۍ په خاطر خلک ډېر ځینې بېرېدله ډېر خلک د پلاس ورکړله چې بارداد به زه د انقلاب ټاپه پر یو چا وویل هغه بیا ورکېدی د فرقې څخه نه پاتې کېدی نو زما سره خپله بارداد ډېر جوړ و ما داسې خبرت پوښتنه وکړه ما بارداد خانه دا دغه کله خلقي شوی څه وخت خلقي شولې بیا ده وویله چې دا ډېره بخښه غواړم چې دغه نوم راڅخه هېر شو په هغه وخت کې وزیر و د خلقیانو هم الکوزی و دول دغه زموږ په وطن کې په سرانکلا کې معلم و نو بیا زه د حفظ دعوت کړم نو بیا هغه و چې دا د خلکو حزب غړیتوب مې ترلاسه کړي نو خلقي یم بارداد راته وویل نو ملګرو بدبختي د دغه ځای څخه بیا شروع شوله تاسو ته معلومېدله چې د روسانو تر مخه چې کله د خان و سید و ملا و فیوډال په نامه د خلکو نیولې شروع شولې د خلقیانو فرمانونه شروع شوله نورزی صاحب پر هغه باندې سبا غږېږم تاسې به سبا د خیره بیا زما لایف واورئ د ثور د اتمې په مورد کې بیا به زه په هغه مورد کې هم دغه درکړم چې څه پېښه شول مجاهدینو جهاد څنګه و کومې خواته ولاړلې څه پېښه شوه هغه بیا درته ووایم انشاءالله سبا د خیره بیا د ثور اتمه زما احساس سره کول ښه ده چې په هغه یوه ورځ وویل شي په دوې ورځې نه کېږي زه فکر کوم زموږ دغه د نن بحث به هم تر ساعت واوړي نو بیا دونې لایف هم نه شي کېدلی او دونې به حوصله هم نه وي چې ملګري یې وګوري هغه به انشاءالله سبا د خیره بیا په هغه کې باندې وغږېږم ته بېغمه اوسه ملګرو زموږ په فرقه کې زه په دروازه کنټرول تخنیک وم په فرقه کې د سایمنصبانو نیول او ګرفتاري شروع شول چې بیا ورک شول بیا دننه چا نه لیدلي کله چې به سهار زه په خپلې شعبې ته رالم د کاغوش څخه سهار وختي د رسمیاتو
نیم ساعت تر مخه له راتلم زه به دلته حاضر وم د فرقې په دروازه کې به دا ډېر ښایستې ځوانې ښځې ولاړې وې چې زما مېړه پرون کور ته نه دی راغلی پلانکی دی پلانکی دی پلانکی دی خو تقریبا که درته ووایم چې په یوه میاشت کې د فرقې څخه تر 5,500 سیمنصبانو پورې په دې نامه چې د پیوډال زامنو یا د خان زامنو تاسو ته معلومېږي پخواني سیمنصبان چې وه اکثره د خانانو زامنو وه چې کله بیا شپږم سیم په ولسوالي کې په کلي کې ووایه بیا به نو 12 سیم ولسوالي ته تلله بیا به د هغه ځای عربي جسي ویل بي پوهنتون یعنې اکثره د خان دی غریب ځای نه و پکښې کې نو دا د خان زامنو دپاره دغه ډېره دغه سول په هغه نامه بېچارهګانو ګناه هم نه وه کړې صرف په دې نامه چې د پیوډال ځای و یا د پیوډال و نو په دغه نامه بیخي ډېر زموږ په فرقه کې د سیمنصبان ونیول سوله ولاړله بیا تر نن هم چا نه دي لیدلي دا ښځې بېچارهګانې بیا هر سهار په دا دروازه کې ولاړې وې چا یې نرم نه اورېدل او چا معلومات هم نه سوی ورکولی همدارنګه د کابل پوهنتون چې ما درته وویل چې زما یو انډیوال هم پکښې کې و کابل پوهنتون کې هغه محصلین چې یو لږ د اسلامي نهضت خواته ور ډېر وه تقریبا د 2000 په شاوخوا کې د کابل محصلین په دغه وخت کې د هغه د روسانو تر مخه یعنې که درته ووایم چې د انقلاب په اولو شپږو میاشتو کې دا خلک ونیول سوله دا خلک ولاړه ترې تم سوه چې د ننه پورې چا نه دي لیدلي همدارنګه د 200 استادانو په شمول چې هغه ورې په پوهنتون کې استادان وه د دغه چپي مفکورې طرفداره نه وه دا ونیول سول ولاړه ده د افغانستان په سطح خو اماره دقیق شاته نه دي معلوم چې څو نفر به وي خو که درته ووایم په زرهاوو دي یعنې په لسهاوو زره دي چې دا د افغانستان په هر کونج په هر ولسوالي کې په هر کلي کې په دې نامه چې صرف ملا و سید خان دی یا ښه پیر و په هغه وخت کې یا ښه ملا و یا ښه خان و نو دا ټوله تاسو ته معلوم دي ټوله په ټولو ځایو کې ونیول سول ولاړه ترې تم دي چې تر ننه چا نه دي لیدلي چې د هغوی څه سوله دغه وخت وسول چې دلته شوروي اتحاد نه و راغلی یعنې شورویانو حمله نه وه کړې دا یوازې د خلقیانو په وخت کې اوس خو بیا چې کله د خلقیانو پرچمیان تر مابین ډېر ژر یعنې هغه د دې اتحاد ډېر ژر ناکامه سو ژر بېرته سره وپاشل سوله پرچمیان ولاړله ټول په خارج کې سفارتونه ورکړله د نجیب په شمول چې نجیب په ایران کې سفیر کې و ببرک یې چیرې واستوي و بل چیرې د دوی د داخلي بې اتفاقي چې وي هغه د دوی لپاره ډېر سخت تاوان وکړي افغانانو تر دغه وخته چې ترکی باچا و یعنې ترکی ژوندی و که درته ووایم چې تقریبا محبوبیت یې هم درلودی افغانانو د هغه په مقابل کې څه ویل هم نه هغه ویل چې دا تحول دی راغلی په تحول کې چې راځي خامخا به انسانان مري یا لاک یا زر یا سل دا راځي که موږ تاریخ وګورو زموږ په ټول تاریخ کې داسې پېښ شوي چې هر تحول راغلی دی بیا نو هغه کې ځینې خلک د منځه تللي دي خلک ویل چې دا یو افغاني شی دی انقلاب اوس خلکیان موږ ټول پېژندل ټول موږ د کلي خلک وو موږ د وطن خلک وو د کورو خلک مو په کوڅو کې راسره وو په کور کې راسره وو یعنې خلکیان افغانان وو دا چې د دوی مفکوره دغسې وه الهام یې د کوم ځای اخیستې دا خو ټول تاسو ته معلومېږي سیاسي عذاب چې دي که درته ووایم چې په ټول نړۍ کې له دغسې دي یعنې یوازې افغانستان نه د یو چا څخه الهام اخلي د یو چا د خوا څخه حمایه کېږي دسته ده دا معموله خبره ده پر دې به څوک شماله کېږي هم نه نو بیا په افغانستان کې بیخي ډېر خلک ونیول سوله دغه سره سم د ترکي په انقلاب کې ترکي ډېر ژر ځینې فرمانونه دغه کړله خو خیر ځینې فرمانونه چې وه د ښځو د مځکو په دې مورد کې وه خو تر ټولو هغه خطرناکه فرمان چې و اووم فرمان و اتم فرمان اته شپږم فرمان و شپږم فرمان داسې و چې ښځه دغه نه ده یعنې ښځه باید په 300 هغه چندانې د اسلام سره په ټکر کې هم نه و یعنې د خلکو د خوښۍ وړ هم و چې ښځې ګرانې دي ارزانه سي نو خلک به دغه څه هم خلاص شي خلکو یې ملاتړ کوي کله چې اووم فرمان سو په اووم فرمان کې بیا دغه خلکو مځکې و ګروي و په اصطلاح دوی خو سود السلام بلوي ګرچې سلام هم په اسلام کې یو لار لري آزاد دی او ګروي هم اصل کې یعنې په موږ کې معمول شی دی اوس هم کېږي څوک یې مخالفت نه کوي حتی د اوسنۍ اسلامي امارت یې مخالفت نه کوي خو هغه لارې شته چې په شرعي طریقه باندې وکړي نو دوی بیا په دغه وخت کې فرمان جاري کړي د اووم فرمان پر اساس یې د خلکو هغه ګروي چې درلودلې خلکو ته پیسې په سلام ورکړي وې یا حتی که درته ووایم چې په مضاربت یې ورکړي وې نو دا د خلکو د رایې په دې چم بیا د خلکو څخه واخیستل کله چې فرمان جاري سو بیا نو زموږ خلک هم تاسو ته معلوم دي زموږ د یو کلي خلکو سلام بیا د خپل ورور سره کړی وې د خپل د اکا د زوی سره یا د کلیوال سره هغه هم د دې څخه ناوړه استفاده وکړله دغه سبا ورځ ته ونه کتله چې دا به بیا زما څخه دغه کېږي
یا به د حکومت یا به نه زه به بېرته د دې شي ذمهوار یم. خو دا ټوله وسول نه. بیا کله چې 8م فرمان جاري شو، 8م فرمان کې د خلکو جایدادونه بیا چې درجه جریبه بالا وو، هغه نه بیا دوی پرما کوي. داسې خو پېښه شوله. زه په داسوب کې د یوه سړي نوم اخلم، اجابالله خان نومېدی. د اجابالله خان 50 جریبه جایداد وو. د ده 8 زامن ځوانان وو. 8 زامن یې داسې ځوانان وو چې په دې کې یو هم د لغړزنی نه و، او 18 یې بیا د ورېرونه وه، د ورور زامن یې. نو بیا هغه ورته وویل چې دا زما جایداد بل چا ته ورکوي، 5 جریبه د زما ورېرو د زما زامنو ته ورکړي. یعنې 5 جریبه هم نه ورسېدی. خیر خو دوی هغه نه وکړل، هغه یې توزیع کړي، تقسیم یې کړي. یعنې د ټولو خلکو چې د جایدادونه په دغه شکل واخیستل. تاسو ته معلومیږي د کندهار مځکې او جایدادونه د لومړۍ درجه مځکې دي. یعنې د دې دا د خلکو څخه واخیستلې چې پخوا پرې ولشتي به خلکو سل مړي کول. یعنې دوی د خپل جایداد چې د پلار نیکور پاتې و، د الله پاک تقسیم جلا دی. الله پاک یو مسکین پیدا کړ دی، یو خان، یو پیوډال، یو ملا، یو بزګر، حتی یو غل، هر قسم خلک یې پیدا کړي دي. یو هنرمند پیدا کړي دي، سپورټمین پیدا کړي دي. خو دا د الله پاک تقسیمات چې ټول د روزي د یو طرف ورکوي. نو د دغه خلکو څخه د ټولو څخه د مځکې واخیستلې ورکړې دغه خلکو ته. دغه وخت کې بیا دغو خلکو ته پرمیان ویل کېدل. نو بیا د پرمیان ټوله بیا سربازان هم سوله. دا پرمیان چې په کلو کې وه دا ټول سربازان سوله. توپکان یې واخیستل، ولاړل ولسوالیو ته. یعنې د ولسوالۍ ساتنه یې بیا په دوی کوله. هلته به یې ولسوال وو، یو خلقي ولسوال به وو چې هغه به ډېر بې تجربې اکثره په دغه وخت کې لکه د اشرف غني حکومت چې ډېر بې تجربې خلک په کار واچوله، چې هېڅ تجربه یې نه درلودله، د کم عمر انسانانو. دوی هم په هغه وخت کې د 12م صنف بیا خلاص کړی و. هغه به د 18 کال و، هغه به د یو ځای ولسوال سو، یا به رئیس سو، یا به مدیر سو. چې د دې سره هغه تجربه نه وه. د عمر تجربه هم ډېره مهمه ده. د خلقیانو دغه اشتباهات درته وایم چې دغه اشتباهات دوی وکړل. لکه خلقیانو د اشتباهات نه وای کړي، شاید د دوی حکومت یا د دوی دغه نظام تر ډېره وخته پاتې شوی وای. د عقل 50-100 کاله دوام کړی وای. خو دغه اشتباهات و چې بیا یې دغه شیان دوی ژر هغه د دوی وخت را لنډ کړي، یعنې د حکومت وخت یې لنډ شو. نو دغه بې تجربې خلک یې ولسوالانو ته په څنګ کې دغه پرمیان ورکړل. زما ښه په یاد یې د پلار جایداد 2 ځای و. یو ځای پنجوایي ولسوالي په تلوکان کې و، یو ځای دغه پنجوایي ولسوالي د سالیانو په کلي کې و چې دا اوس ښار ته ډېر نږدې دی. دغه سربازان ته چې دا پرمي ورکړي وې، دغه زما ښه په یاد یې وخت والي کار و. د والي کارول د پرمیانو څخه و. دغه د والي په غاړه کې دا نوي ولي وتوتان خلک یې ږدي. نو دا اوله بیا د بیخه وکښل، باره بیا راوغورځول. د نوي نازکې ولي بیا باره بیا راوغورځول باغ ته. ولا پیوډاله ستا معاینه. یعنې په دغه اندازې پر دا خلک، دا زموږ خلک، یعنې دا د دولت په ګټه نه وه، دا د خلقیانو په ګټه نه وه، دا عیناً د دوی دپاره وه. خو د ناهله خلک یې دغسې قوي کړل. یعنې د بزګر جواب په کلي کې چا نه درلودی. هغه پخوا چې به د کلي ښه ملا و، یا به یو خان و، یا به یو مامره سړی و، هغه چې به نصیحت کوي هغه نه درلودی. یعنې د کلي هغه نااهله سړی یا په اصطلاح هغه ناپوه سړی حاکمیت پیدا کوي. بیا نو د سربازانو مشران هم سوله چې سربازان سره دوی توپک درلوده. د بلازم توپک یې په دغه وخت کې ورکړله. نو بیا دوی به تلله د ولسوالیو ته. خو زه خپله د تلوکان د کلي د ملګري زما خبرې اوري. په تلوکان کې د سیجان په نامه یو څوک و چې دا د سربازانو مشر و. دا په خاکریز ولسوالي یې ده ته ورکړې وه. یعنې د خاکریز ولسوالي دفاع او ساتنه یې په ده کول. دغسې ګلمات خان د سپیروان یې شاه ولي کوټ ته ورکړی و. ټول یې دغه پخواني خلک چې هغه پخواني یې پایلوچان وه، یا غښتلي وه، یا دغسې وه، دا یې به دغه سره د ځان ملګري کړه چې هغه ټوله داسې خلک وو چې که په اصطلاح ووایم چې جنایتکاران به هم وه، ناهله خلک هم وه، چې د خلقیانو دپاره ډېر مضر تمام شول. یعنې پر ځای د دې چې دوی ته کار وکړي مضر تمام شو. خو په دا ټولو خبرو سربېره ملګرو دوستانو بیا هم خلکو وویل چې دا یو افغاني تعهل دی راغلی دی. دا که خلک امار وکړي چې 50,000 انسانان د ملا سید خان په نامه ولاړله، هر څه ولاړله، هم خلکو باک نه کوي، پروا نه کوي. دا یو تعهل دی راغلی دی. افغانان چې خامخا په انقلاب کې ولیده چې د خلکو څخه مځکې جایدادونه واخیسته. حتی پر دغه زموږ ډېر شریفې کورنۍ ولاړې فرار شولې، د خپل عوامو فرار شولې. خلک نه تله پاکستان ته، هېڅوک هم نه تله. خو د ډېر عوامو چې دوی نیوله یا دوی چاپې پر والې، نو هغه مجبوره شول چې ولاړه. زه ښه مثال در کوم. په تلوکان کې وکیل رستم خان او حاجي محمد شاه خان چې دا یو اکا و، بل یې وراره و. دا ډېر غټ خانان وه. د دوی 6 صفه د دوی د بزګرو جمع وه. ډېر ښه خلک هم وه چې یعنې ټول تلوکان د دوی څخه هېڅ نه ازار نه و لیدلی. زموږ جایداد هم په هغه ځای کې وو، ټول یې طرفدار هم وه. دا یې مړه کړه، د بویه تلله، کورنۍ یې کور ورچور کړي. ما داسې په یاد دی چې دغه سربازانو ورچور کړي.
د دوی د کور هغه د کوچنیانو زنګو یې له راویستې د دوی نرو ښځې پر ریګ باندې یعنې ریګ ډېر هغه سخته مو دغه خبره ولاړله دا مې ښه په یاد دی چې دغه وکیل رستم خان زوی غلام حضرت خان اوس مړ شو خدای پاک دې وبخښي یو چال په 14 کالدار یې هلته روزانه کوله یعنې چې هغه ډېر دلته د خان زوی و ډېر ښه سړی دا داسې خانان وه چې د دې خلکو د یوه ذره زار زه خپله شاهد یم چې چا ته نه ورسولی یعنې داسې شریف انسانان وو دا خلک ټول دغه فرار ته مجبوره شوله ولاړله د هغه هغه دغه خدای دغه داسې ته معلومېږي پاکستان د خدای دغه غوښته انګریز د خدای دغه غوښته امریکا د خدای دغه غوښتل چې هغه د شورویانو هم ډېر خلاف یا د دغه خو تر دغه ساعته چې ترکی وو دلته د افغانانو ملاتړ د حکومت سره یا د خلقي کودتا انقلاب سره وو یعنې که درته ووایم چې 80% ووم به وو یعنې ډېر کم به مخالف وو کله چې بیا ترکی مړ کړي امین رالی دا د خلکو ملاتړ دا راټیټ شو 10% شو یعنې ولاړ دي هغه عادي خلک ما مقصد عادي خلک هغه سربازانو فرمیانو دا خلک ټول دغه سره بیرغونه دغه کړه ته د بیلچو لاس یې سره کړل ما ښه په یاد چې اول جشن مو موږ خپل په دکار بازار کې یو دکان درلود چې اوس هم هغه دکان شته بیا موږ ټول چې تاسو په ټول د دکانو دروازې سره کوو یا ته که چا نه وای سره کړی هغه ضد انقلاب و هغه بیا د ځان خیر غوښته یا ته دروازې ټول کندهار ښار دروازې ورسره سرې کړې د مجبوریت پر اساس بله چاره هم نه درلودله او د اول کال خو ما درته وویل چې اول کال ملاتړ ورسره و یعنې اول جشن د خلکیانو په کندهار کې په یو ډېر جم جوش ولمنځل شو خلک هم طرفداره وه او ډېر ښه خوند هم کوي ډېر د امنیت ټیم و یعنې امنیت و په دغه وخت کې ډېر ښه ټینګ امنیت و تر دغه وخته چې ترکی و ژوندی و ډېر امنیت و بیا چې کله امین راغلی د امین په وخت کې هم په کندهار کې امنیت و خو په ځینو ځایو کې نه و کله ولې زه ما 5 میاشتې په د انقلاب کې عسکري وکړل په ثور کې انقلاب وشو میزان کې زه ترخیص وم زموږ دغه غونډ چې ما درته ویل په اسمار کې و د دغه اسمار څخه زموږ 2 عسکره وه چې هغه په هغه وخت کې یعنې په هغه اولو 5 میاشتو کې نه پوهېږم چې چا دغه کړل په نیولې وه د سکیل کلاشینکوف په سره هغه یې بیا هغه عسکر شهیدان کړي وه او سکیل یې بېرته د مرکو جرګو د لارې په هغه وخت کې دغه سکیل یې بېرته د خلکو د سیمې خلکو راوړي په هغه وخت کې هغه خپل بېرته غونډ ته وسپاره یعنې داسې واقعه په اولو 5 میاشتو کې هم پېښ شولې خو په کندهار کې تر دغه وخته چې ترکی او امین دواړه وه هېڅ دغه هم نه دی پېښ شوی یعنې خلک هېڅ هم نه کول په ځینو ځایو کې اوس مثلا په هرات کې پېښ شو په هرات کې تاسو ته معلومېږي چې د ترکي په وخت کې خلک وایي د شهیدان یې اوس هم دلته پراته دي چې وایي څوک وایي 4 مړه شوه څوک وایي څوک خو نو والله عالم خدای په خبر دی څه به شاهدین بلابود کړي چې په دغه وخت خلکو د ولسوالۍ څخه د هرات د ټولو ولسوالۍ څخه په لور سټکو په بیلچه حرکت راوکړي بیا هغه چې بمبار پر وسو مړه شول ولاړل خو د هرات خلک دغه څخه ځینې سیاسي استفاده هم کوي چې 4,000 یا دی شاید 4,000 یې یا نه یې زه نه پوهېږم قبرونه یې داسې جمعي شته اوس هم شته دوی وایي چې دغه وخت د انقلاب شهیدان دي په ځینو ځایو کې په کندهار کې هېڅ هم نه وه په کندهار کې چې نو بیا کله روسان راغله امین یې پر امین باندې ببرک کودتا وکړله ببرک یې امین یې د منځه یووی نو په دغه وخت بیا په کندهار کې څه شورشونه پیدا شول زه په خپله په دغه وخت کې په کابل کې یم د ببرکو د امین په کودتا کې په کرتایسي کې د پخواني شورا تاسې ملګرو ټولو لیدلې ده د پخواني شورا بغل ته زما د خور کور و زما د اخښ کور و صمد خان نومېدی که تاسې پېژندئ د چرۍ تورباز خان هم دا تعمیر د ده ډېر غټ خان و د دغه په کور کې د کرتایسي کې د سړک پر غاړه کور دی د پخواني ملي شورا بغل ته نو په دغه وخت کې د شپې بنجیز د ترکي د انقلاب د اولې څخه ولګېدی یعنې بنجیز څوک یې نه پرېښول 7 بجې 8 بجې 9 بجې بیا نو بنجیز بیا څوک نه وتل دا موټران چې رېدله نو په دغه وخت کې دغه دیوالونه ډېر کوچني وه پخواني زموږ د کوټیانو دیوالونه لوړ یې نه پرېښول دا یې تر 1 متر 1.5 متر لوړ نه پرېښول چې دا د کوټۍ نه ما یا د تعمیر نه ما سړک په ښایسته شي نو په دغه وخت کې موږ د سري ورته کتله د سنګکاري سري وه دا موټران د اردو تلله چې په دغه وخت کې روسانو مشاورین روسي مشاورین مو درلودل په کتاب کې چې دغه چې وویل امین ته چې ته د خپل ارګ د دغه ځای څخه یوسه د دارالمان کسر چې یوسه نو موږ بل څه ساتنه وکړو کله چې دی دغه ځای راوسي بیا نو په دارالمان کې امین هم مړ کړي روسانو شهید یې کړي روسانو مړ کړي امین هم په شهادت ورسوي ګرچې امین خپل ډېر یو غټ قاتل و
خدای بیا روسانو شهید کړي. نو ببرک اکشن وي، ببرک په دغه وخت په افغانستان کې نو هغه اوله اعلامیه چې ورکول، دغه اوله اعلامیه مې د ننه په یاد ده چې جاني ببرک کارمل چا د تاشکند څخه ورکړه، چا د تاجکستان څخه ورکړه، در ځای چې خو دلته نو ببرک یې دغه کوي. نو کله چې بیا دا روسان راله په افغانستان کې، نو په هغه وخت کې د خلکیانو مخالفین چې وه یوازې هغه وخت یوازې دا خلک د دې پر ضد باندې تبلیغات کوله یا د دې مخالف کې دغه کې ولاړ وو. نو بیا چې کله روسان راله بیا نو متفق علیه د افغانستان ټول وګړي که درته وایم چې 95-99% خلک د دې د انقلاب او د روسانو د راتګ مخالف سول. بیا نو هغه وخت د جهاد فتواوې داسې صادرې سولې چې په دغه وخت کې یعنې په دې کې هېڅ اختلاف نه و چې په دغه وخت کې ټول د دې مرګونه روا ونه بولي، دا که خلقی وو که پرچمی وو که هغه سربازو پرمایي وو چې د روسانو د راتګ وروسته. بیا نو په دغه وخت کې دښمن ته ښه اربه په لاس ورله، د افغانانو څخه ښه زمین استفاده وکړله، سلاوې ډېرې ورکړلې چې افغانان یو د بل سره مړه کړي. په دغه وخت کرل جبهات هم جوړېدل او د روسانو پر ضد باندې وطاقونه هم جوړ سول، مجاهدین هم جوړ سول، چرکۍ پیدا شوې. د چرکۍ وروسته بیا جبهې جوړې سولې. بیا نو هغه جهاد داسې زور واخیست تاسې ولیدئ چې افغانستان ټول کنډواله سو، بالخصوص کندهار، لوی کندهار. په لوی کندهار کې بیا خپله دغه کندهار د اوسنی کندهار چې دی دا پر شوی ځکه مو داسې وخت راغلی دا د پنجوایي په ټولو ولسوالۍ کې 10 کوره نه دي پاتې شوي. دغه زنګاوات تلوکان کې بیا د مجاهدینو وطاقه ماسې وه، نه باغوانو نه جاکانو نه شی وو، څوک ځینې کورونه وه د ارغنداب د رود د ډوډۍ په غاړه کې غارونه کښلي وو، په دغه غارو کې شپې چرولې دلته به وه، او یو د وطاقونه په دا کلو کې وه، نو بل څوک نه دي پاتې شوي. افغانستان هم ټول کنډواله سو، دښمن ته ښه اربه په لاس ورله، افغانستان یې کنډواله کوي، لوټې لوټې یې کوي. په دغه وخت چې بهر چا هر څه کول، هغه پرمیان بېچارهګان چې هغه وخت نه پوهېدل، ټوپکان یې اخیستې وه یا بیا فیوډال ته دغسې ښکنځل کول، هغه هم بېچارهګان ډېر په بې رحمۍ سره ووژل سوله، خپل د عمل سزا یې ولیدل، نه پوهېدل. زموږ په وطنو کې دا یو موضوع ده، معلم او سرمعلم چې دا تاسو ته معلومېږي چې معلم نه وي، سرمعلم نه وي په وطن کې، ښوونه او روزنه او پوهنه نه وي، نو حتما هغه د جهالت خواته ځي. دلته بیا دا یو بدبختي دا راغله کله چې د انقلاب وسو، د ټولو کلو اختیار د سرمعلمانو سو. یو خو ولسوال چې په پنجوایي کې به ناست و، په ولسوالۍ کې یو په کلي کې سرمعلم، حتی د دغه سرمعلم قدرت تر ولسوال بالا و کم نو، چې په کلي کې به هر څوک د ده نه خوښ و، هغه بیا پنجوایي ته واستوي چې دا ضد انقلاب دی، بیا هغه چا نه دی لیدلی. یعنې داسې کارونه یې په دې سرمعلمانو او معلمانو وکړله چې د ولس کې داسې کړله چې یعنې ډېر بد یې ځینې وړله. نو کله چې بیا د دې خلکیانو پله مخ پر دغه باندې وه، ناکامي باندې وه، نو بیا هغه معلمان بېچارهګان او سرمعلمان چې هغه د دې څخه ظلمونه سوي وه یا خلک په لاس ورکړي وه، یا دغه شهیدان چې معمول د ګمنامه شهیدان چې تر ننه یې مړي وي، ژوندي ورک دي، دا یې په لاس ورکړي وه، هغه هم بیا ټول په بېرحمۍ سره بیا ووژل سوله. دی به مکتب ته روان و، بیا به دی مړ کړی و، پښې به یې پر باسکل لوړې ورتړلې وې د خپلو خلکو د خوا څخه، یعنې د مجاهدینو د خوا څخه. نو دا بدبختي دلته راغله چې هغه مکتب چې به وواژ د پوهنې کور و، یعنې د پوهنې ځای و، خلکو دونې په نفرت ورته کتله چې د دغه مکتب څخه موږ ته راپېښ شو. خو دا سرمعلم نن په کلي کې پلانکی خان، پلانکی ملا صاحب، پلانکی پیر صاحب د ده په لاس ولاړ شهیدان سو، د په لاس ورکړه. بیا هغه مکتبونه هم ټوله ونړېدله یا وسوځېدله، هغه معلمان چې وه په کلو کې هغه هم ټوله ولاړه د منځه، ټوله یې نابوده کړله. همدغه ونو چې بیا هغه و چې نه کاله د روسانو سره جنګ وسو، 3 کاله د نجیب سره جنګ وسو. نو بیا هغه و چې بیا په هغه نتیجه کې مجاهدین کامیابه سوله. د مجاهدینو څخه بیا په ځای د دې چې مجاهدین یې ښه حکومت جوړ کړي، هغوی بیا تر دغه بدتره کارونه وسول چې هغوی بیا د خیره زه سبا د خیره درته ووایم چې بیا ولې وسول، څنګه وسول، په څه رقم د قدرت انتقال وسو. اول به د داود خان درته شروع کړم چې داود خان څنګه کودتا وکړه، بیا داود خان د چا په لومو کې بند سو، چا چیرې سي، چا ولې اسلامي نهضت په داود خان وټکوي. بیا چې کله داود خان پوه سو، په دغه وخت کې مصر او عربستان او ایران ته سفر وکړي چې هلته دغه امریکایي رژیمونه هلته حاکم وو، هغوی بیا د خلکیانو پر ضد یې وپاروي چې دا کمونیسټان د ځان لرې کړي چې بیا راځي د دوی پر ضد عمل کوي. نو دغه یې نتیجه سوله چې
یو پلان شوی کار ما درته وویل چې په داود خان دغه د خلقیانو پرچمیانو انقلاب کېږي، بیا میر اکبر خیبر په شهادت رسېږي، بیا داود خان دې ته دغه کوي چې خلقیان د بین ویسي، نو دغه و چې د انقلاب ته زمینه یا کودتا ته زمینه برابره کړله. ملګرو که دلته چا پوښتنه کمه درلودله یا معلومات درلودی، کېدای شي ما ته ډېر موضوعات پاتې شوي دا زه خپله نشته کړي مې نه دي، دا مې هغه شیان دي چې زما مخ ته چېر شوي دي یا مې لیدلي دي تاسو ته بیان کړه. که څوک یې پوښتنه ولري کېدای شي چې پوښتنه وکړي، زه به پر هغه باندې نور هم دا معلومات اضافه کړم، نو دا معلومات به نور هم بیا لا خوندور شي، ډېر به شي. نو دغه د ثور دغه مختصر دغه یعنې ډېر مختصر ما بیان کړي، ډېر مختصر. دا که اوږده بیخي ډېر اوږدېږي، که زه یوازې خپل د فرقې کیسې درته کوم، یو د واردات کیسې درته وکړم چې دغه زموږ فرقې ته راغلی چې ده څه ویل، څه کول، کومې عملونه وه، شاید 1 ساعت نور لایف په وخت واخلي. ما ډېر مختصر او ډېر خلص مې درته بیان کړي. نو که بیا ملګري پوښتنه ولري په دغه کې کېدای شي دلته زموږ سره دي ملګري ډېر د خارج هم شته په دا لایف کې اجره سره دي، کېدای شي د هغو هم دغه څه شیان په یاد دي د دوی مخ ته چېر شوي وي. دا خلک ټول د افغانستان خلک دي، دا شی داسې نه و چې پټ و. که هغه مې سوال مال ولري زما څخه وکړي، زه به په دې باره کې نور هم توضیحات ورکړم. ولې په کابل کې زه مستند په دغه وخت کې وم، حتی د امین کودتا چې کېدله ببرک راتلي په دغه وخت کې وم چې د ارګ انتقالېدی دغه ته. ملګرو که تاسو یو سوال لرئ، پوښتنه لرئ، زه به په هغه کې جواب درکړم. که نه لرئ نو بیا به دا چې ملګري خو ډېر راغلي دي، دغه یې کړي دي، دلته حاضر دي، ټولو چا سلام ویلی دی، ټولو سلامات علیکم سلام وایم، خدای مو ژوندي لره، خدای مو غم مه راکوه. نو بیا به زه وګورم د دوی په خبرو کې چې که چا دغه ویلي، هغه صاحب مننه ژوندی اوسې، هغه صاحب سلامونه وایي، خدای دې سلامت لره، خدای دې غم مه راکوه. زین صاحب وایي کاکړ صاحب باس مو ډېر او تاریخي ارزښت لري، زه ویډیو نه لنډوم. ملګرو چې ګر سره یې شیر کړي، ښه ده چې دا ملګري ټول واوري، په دې خبر شي. دغه شیان چې زه وغږېدم دا تقریبا څه لږ کمې او کاسي به پکښې کښي، خو اکثره مستند شیان دي، ټوله شیان مستند دي. نو داسې شی نشته پکښې کې چې هغه کې دي. پوپل صاحب وایي مننه ژوندی اوسې مشره، ډېره مننه پوپل صاحب، خدای چې تاسو ژوندي لرئ، خدای چې تاسو غم نه راکوي. که څوک سوال لري پوښتنه لري، کېدای شي په هغه باره کې څه نور هم بیا تفصیل ورکړم. جناب کاکړ صاحب سلامونه مې قبول کړه. کاکړ صاحب محترم، که د کمونیسټانو د کودتا د هغه اولنیو قربانیانو څخه لږ څه په تفصیل یادونه وکړئ. وروره ما درته وویله، یو خو دغه خپله دوی چې قدرت ته ورسېدل، ما تاته وویله چې د فرقو تعداد مې هم درکړي، یوازې خپل د فرقې امار مې درکړی، تعداد مې درکړی چې زموږ د فرقې څخه دغه نسایي منصب په دغه نامه ولاړه چې د فیوډال زامن و. حتی د کابل پوهنتون مې درته وویل چې 200 استادان شاوخوا کې او 2000 محصلین په دې نامه ولاړل چې د خان زامنو راغلي و، د دې پوهنتون وایه، د دې درس وایه ولاړل. او په کلي کې د ملا سید خان په نامه هېڅوک هم نه دی پاتې شوی. یعنې د ملا سید خان په نامه چې په کلي کې مخور خلک موږ درلوده، په هر وطن کې وه، تاسو ته معلومېږي په وطن کې ښه کونده خانان وه، مهربانه خلک وه، ډېر مهربانه وه. ما یو مثال دغه د تلوکان د وکیل صاحب د کورنۍ درکړي چې دا ډېر مهربانه خلک وو. همدارنګه په زنګاوات کې د برګزور ډېر خانان وو. یوه کیسه ده، دا کار درته کوم. په دغه وخت کې په کندهار کې انجینر ظریف والي وو، غلام نبي شینواری د ولایتي کمیټې منشي وو، د تخرول شینواری کوي، د دې ځای نه و، شاید د شینوار وو، ژبه هم هغه خوښ شوی وه. یوه ورځ د کرس خانان 18 نفره راوستل، دا د پپلزو خانان و، د کرس دا یې راوستل د کندهار مزلباغ ته. په هغه وخت کې موږ مزلباغ ورته ویل، بیا د دې نوم کومندو شوله. دا د امان الله خان یو تاریخي ځای دی چې ډېر خرابه دی، هېڅ نه پاملرنه نه ده ورته شوې. نو په دغه کومندو کې د غلام نبي شینواري د 18 سره مړه کړه. حتی دا نور ته به یو په اصطلاح هغه ډېر دغه هم کوي چې زه فیوډال په 3 بوکسه وژنم، فیوډال ما څخه داسې بیریږي. دا غوږچینې به 3 بوکسه وه، د ډېر قوي و غلام نبي شینواري. 3 بوکسه به پر دا غوږچینو وو، هغه به بیرانه شو، بې سده به شو یا بیا مړ شو، نو بیا یې پسې وویشتئ په توپنچه پر دغه سر باندې. یعنې 18 نفره دغه د کرس خانان یې دا په یوه پله راوستل، یعنې په یوه پله یې شهیدان کړه په دغه کومندو کې، په دا مزلباغ کې. دا په یوه پله د دې څخه یو فرد هم کم نه و. دا تاریخ کې هم ثبت دی، په خلکو سره هم ثبت دی، د کرس خلک هم ژوندي دي چې دا خبره زموږ مخ ته تېره شوې. بیا دا خلک یې ورې په شهادت ورسول. یعنې دا په هغه وروکو کې هم نه دي، هغه 8000 چې ما درته وویل، یعنې دا بیا مړه یې کړل ټوله د دې.
نو ډېر دي قربانیانو نه پوهېږم چې کوم قربانیان به درته ووایم. مولانا صاحب ژوندی اوسه خدای دې غم مه راکوه. مولانا مطیع الله نقیبي صاحب خدای دې سلامت لره، خدای دې غم مه راکوه. چې زه دغه ژوندی شاهد یم. کېدای شي چې دغه وخت ولې عسکر وم، په داودخاني کې عسکر وم، 5 میاشتې په د انقلاب کې عسکري وکړه، زه بیا ترخیص شولم، یعنې عسکري مې پوره کړله. ولې دغه 5 میاشتې زموږ په وخت کې هلته شی هم نه و، ارامي و، هېڅ شی هم نه و. حتی په کندهار کې 1 کال نور هم نه و. ما درته وویل چې کندهار کې 1 کال نور هم هېڅ شی نه و، تر څو چې روسان راتلل. د روسانو په وخت کې نو بیا دا شیان دغه شوله. بل چا خو څه نه وي. مننه ګلاب وطنوال صاحب، ډېره مننه، ژوندی اوسه، خدای دې غم مه راکوه، خدای دې سلامت کړه. ملګرو نه پوهېدم چې چا پوښتنه نه وه کړله، فکر کوم پوښتنه یې نه ده کړې. دا ملګري چې لیکلي دي زه وګورم. مننه، ژوندی اوسه، خدای دې غم مه راکوه، سلامت اوسه. مستقل صاحب ډېره مننه، خدای دې غم مه راکوه. نورزي صاحب څه تشویش ښکاره کړی و، نورزي صاحب ته بېغمه اوسه. انشاءالله هغه څه چې پېښ شوي دي پر هغه به زه سبا ډېر سپین غږېږم که خدای کوله. چې زه خپله هم د هغه وخت د مجاهدینو د جمع څخه یم. هغه څه چې شوي دي پر هغو به سپین غږېږم، چې هغه څه پېښ شوي دي، هر څه شوي دي یا مخته راغلي دي. انشاءالله که خدای کوله یوه خبره به موږ پټه نه ساتو، اشتباهات به شوي. دی وایي دغه